او برداشت. قصه د بی آر ټي. خزې یو ځلې دا بی آر ټي جوړه شي نو دا بلال به مونږ سره ښه په ارام په دې بس کې نیا نیکه کره ځي راځي. بلاله بچې بله میاشت چې دا بی آر ټي جوړه شي که نه نو بیا به دې د خیره پاک ته په دې ښکلې بی آر ټي بس کې بوزم. او بابا تاسو ټیک وایئ. بلال خانه کالج ته د تلو څه پروګرام دی؟ یامین برو چې بله میاشت دا بی آر ټي جوړه شي که نه نو بیا به کالج ته ښه په ارام په دې بی آر ټي بس کې ځو. او والله وروره ته بلکل ټیک وې. په دې سختې ګرمۍ کې چې زه صرف د بی آر ټي د بس ایسیم سوچ وکم والله زما سې یخني وشي. او سیټ ته شه پالشي. بلاله بچې چې بله میاشت دا بی آر ټي افتتاح وشي نو دا ناوې له دې پکې چکرې ورکه چې دا ښار وویني زمونږ د پېښور نه خبره شي. او بابا ټیک وایي تاسو. دې خوا کیمرې ته وګورئ. ناوې دې خوا وګوره. کاکا د لږ وخانده. بلاله بچې دا زوی دې ټوله ورځ ټي وي ته ناست دي چې بله میاشت د خیره بی آر ټي شروع شي نو دې پکې لږ ګرځوه را ګرځوه چې دا پام یې خطایي. او بابا ټیک وایي تاسو. نیکه بابا زیرې مې در باندې د بی آر ټي افتتاح شوه. داسه وې بچې ولې دا قیامت را جوت شو چې بی آر ټي جوړه شوه. او بابا زه به سبا ځم او د ستاسو وړوکوالي ارمان به پوره کوم. زه به تاسو دپاره د بی آر ټي کې چکر وهم. ورشه بچې د نیکه د ورکوټوالي ارمان پوره که په دې بی آر ټي کې چکر یې ووهه. بابا دا بس به څه ټایم ځي؟ بچې خبر نه یم زه خو پکې ځان له د پرون نه ناست یم او دا هم په دغه ځي ولاړ دی. کاکا دا بس به څه ټایم ځي؟ بچې دا خو نه ځي دا خو هم په دغه ځي ولاړي. دا څه وې کاکا؟ او که نه بچې اوس خو وخت بدل شو. ګاډي خو اوس په هوا الوزي. د بسونو دور خو پخوا ختم دی. نه نو ما دا 50 روپۍ ټکټ اسې واغستو. عباس والے په دې 50 روپو کې د بی آر ټي د دې بسونو د میوزیم خوند واخله. په 50 روپۍ زه به ته زاړه بسونه ګورم. نه بچې دا خوا کې د سړک په مینځ کې د پرویز خټک بابا مقبره ده. ورشه هغه له دعا وکړه او یو 2 رکعته نفل هم ورته وکړه.